فلم کې چې موږ نه نو بیا خو دا فلم خوند ني دا فلم ډېر ښکلی فلم جوړیږي د دې فلم نوم دی بندیوان او د دې په خوشحالۍ کې زه وایم چې یو جشن پروګرام وکړو د جشن ټوپک سما قانون د سړیا هر چا سره کوا پر منګ سره مکوا پوښه فلم کې شاهد خان دی ارباز خان دی شیما صاحب دی جهانگیر صاحب دی محمد حسین دی عمران صاحب دی جاوید دی پکې او یو نبی مور د پکې ډېر ښه کرکټر وکړو او شوکت سلطان دی زمونږ او ډېر خلک دي دې فلم کې پورا فل کاسټ دی راغلی دلته بالاکوټ ته او دا ډېر ښه فلم دی پښتو بندیوان او دې کې انشاءالله ویلن صاحب دی عمران خټک صاحب دا هغه سره موږ ټاکي سینو وکړو پوه شوې او دا ډېر زبردست فلم دی او پښتانه نو دا په اختر را روان دی دا خیره ښه ګډ دروند فلم دی او تاسو ټول به انجوای کوئ دې کې زما ډېر ښه کرکټر دی بس کرکټر وشته دی نو دا کرکټر دي که ټولې دا ټوپک هم کرکټر دي او موږ هم کرکټر یو ویلنان هم پکې دي او ایسي چوګان هم پکې دي او ډیسپیان هم پکې دي وروره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مرادری کاټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او د وخت کې موجود ما په بالاکوټ کې د فلم په سیټ باندې قدرمنو د دې فلم نوم دی بندیوان د دې فلم ساز چې کوم دی شیخ محمد اکرم دی او ډایرکټر چې کوم دی هغه شاهد عثمان صاحب دی چې یو ډېر تکړه ډایرکټر دی دای په کریډر باندې بشمیر سپر هټ فلمونه پراته دي او چې څومره هم کار کړی تقریبا چې ټول فلمونه سپر هټ شوي دي دیو کې تاسو هم بیک کې کتلې شي غیر چا په د پروډکشن ګاډي مولاړ دي او ډېر زیات فایټران مرغلي نن د دې فلم وینډ اپ ته ډېر خوري فلم دی کوشش وکړو چې اکټرانو سره خبرې ترې کو دغه ریکارډینګ هم تاسو ته خو دیو کې زما سره د پښتو د فلم یو ډېر نوموړی فایټر یو ډېر ښه تکړه اداکار رحمان لالا وجه ولاړ دي نور فایټران مو سره ډېر زیات ولاړ دي هغوی سره خبرې کوو رحمان لالا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه وروره ښې څنګه چلې خیر جوړې کوم فلم لزه راشم ته پکې خامخا موجود دی فلم کې چې موږ نه نو بیا خو دا فلم خوند ني دا فلم ډېر ښکلی فلم جوړیږي د دې فلم نوم دی بندیوان او د دې په خوشحالۍ کې زه وایم چې یو جشن پروګرام وکړو د جشن او که نه دې فلم کې ستاسو کرکټر دی دې کې زما ډېر ښه کرکټر دی بس کرکټر وشته دی نو دا کرکټر دي که ټولې دا ټوپک هم کرکټر دي او موږ هم کرکټر یو ویلنان هم پکې دي او ایسي چوګان هم پکې دي او ډیسپیان هم پکې دي وروره ښه فلم دی ښه ګرم نن چې دومره ډېر کسان راغونډ شوي دا څه کیسه ده دا چې نن وینډ اپ دی د فلم په بالاکوټ کې او انشاءالله ډېر ښکلی وینډ اپ دی دا زموږ ټول فایټران رونه ولاړ دي څوک د پنجاب دی څوک د افغانستان دی څوک د اټک خان دی پکې دا زموږ دا اټک دی جی او څوک پکې دا زموږ سلیما والا هم پکې ولاړ دی جی او تم پکې ښه زموږ یار دوست دی ښه ښکلی پروګرام دی او اوس به انشاءالله بس هیروینې به هم تړلې وي او وروره د هیروګانو به انټري وي نو بس بیا به وروره ډز ډوزي بس ډانسونه به یو ډز ډوز به پکې دې فلم کې څوک څوک دي دې فلم کې شاهد خان دی ارباز خان دی شیما صاحب دی جهانگیر صاحب دی محمد حسین دی عمران صاحب دی جاوید دی پکې او یو نبی مور د پکې ډېر ښه کرکټر وکړو او شوکت سلطان دی زمونږ او ډېر خلک دي دې فلم کې پورا فل کاسټ دی دې فلم کې یو نوې مطلب د مور کرکټر د پر رقیه سجاد رااله چې سجاد تورو صاحب ښځه ده هغې ما چې وکړو د هغې ډېر زیات ښه کار وکړو نو څه وګڼئ چې هغه مطلب ولا داسې کار یې وکړو چې هغه ورځې داسې کار وکړو په اډه کې یو سینو ډېر ښکلی یاره داسې ریژنل یې وکړو پکې 2 ځله را پرېموته نو والله چې پکې زخمي هم شوه زه پې خفه هم شوم ډېر زیات چې دومره ښه اکټره او دې خلکو پټه کړې ده دا اکټره پکار دی چې هر فلم کې دا
د مونږ ټول ورونو ته خواست دی چې دا په هر فلم کې د مور کرکټر فکري خلک ولې چې اکټر ښه اکټر دی کوم ګورو په هر فلم کې په هر ډرامه کې خالد یاسمین د مطلب او ته یوازې دا کار وته ډیر زیات دی نو موږ کدا کلیک شو نو کم سے کم پای ول بوج به کم شي په هغې باندې به بوج کم شي نو زه خو ټول ورونو ته دا وایم چې په دې باندې یو ډبینګ هم وکړي شاید ډبینګ کې هم کامیاب شي بالکل نه خو کوي دا خو ډرامو د لپاره دغه لپاره خبر د لپاره ډیر زیات ډبینګ نه اکټر خدا اوریجنل اکټر دا بل اوریجنل وجړل دا زمونږ زوړ سړی دی بلا گولڈن بلا اس کا رنگ دیکھ کے گولڈن لگتا ہے فلم نہ نکلو فلم نہ کیا کہنا چاہتے فلم کے حوالے سے کیا کہنا یہ ہمارا لشکری صاحب بھی ہے کیا کہنا چاہتے فلم کے بارے میں بولو صاحب جی بلاسمین ہے بلاسمین میں اس کا بلاس مین ہوں یہ جتنے لوگ ہیں سب کو میں نے مارنا ہے گولیاں باندھ اور یہ بیلا بھائی ہے یہ ہمارے استاد بھی ہیں دوست بھی ہیں اچھا یہ بھی ولن ہے یہ ساری پارٹی ولن ہے ٹوٹل جتنے بھی ہیں ولن ہیں ہمارے ایک اور دوست بھی ہے بڑا اچھا ادھر آؤ یہ ہے چیتا کا بیٹا اور یہ ارباز خان کے ساتھ اچھا کام کرتے کامیڈی بھی بڑا اچھا ہے اور پان بہت زیادہ کھاتا ہے قدرمنو کم جی سپر اسٹار دی ارباز صاحب زیادہ کوئی فی دی کیا کہنا چاہتے ہیں فلم کے حوالے سے ارباز صاحب کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں ارباز صاحب اچھے انسان ہیں اور فلم بھی اچھی ہے فلم بھی اچھی بن رہی ہے ساری تمہارے سامنے تو شوٹنگ ہو گئی نا کیسا لگ رہا ہے فلم عید کی ٹف مقابلہ ہوگا یہ جو جتنی فلمیں سب اچھی ہیں اچھی ہے یہ بہت ٹف مقابلہ ہے ارباز صاحب کی کتنے فلمیں آ رہی ہے عید پہ ارباز صاحب کی سبھی میں ہے ایک میں نہیں ہے صرف ارشد خان والی میں باقی تینوں میں اللہ سب کو کامیاب اللہ سب کو کامیاب کرے کیونکہ جتنی بڑھیں گی اتنا ہمارا رزق بڑھے گا ہم جب دیکھ رہے ہیں نا اتنے سارے لوگ ادھر جمع ہے سب کا رزق مطلب اسی فلم سے فلم صحیح ہے کتنی اچھی بات یہ فلم چل رہی ہے تو ہم بھی چلیں گے ہاں سب لوگوں کے گھر کا چولہا چلے گا ہمارا ایک اور ایکٹر ہے بڑا اچھا اس کا نام ہے ادھر آؤ کدو صاحب یہ بولے گا فلم کے بارے کدو صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام کیا کہہ یار رہے ہیں حوالے سے مونږ چې دا راغلی دلته بالاکوټ ته او دا ډېر ښه فلم دی پښتو بندیوان او دې کې انشاءالله ولن صاحب دی عمران خټک صاحب د هغه سره مو دا ټاکي سین وکړو پوه شوې او دا ډېر زبردست فلم دی او پښتانه ورنو دا په اختر را روان دی دا خیره ګډ دروند فلم دی او تاسو ټول به انجوائے کوئ السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم جی شفقت سلطان میرا نام ہے میں نے کئی پنجابی فلمیں کی ہیں اور اب میں پشتو کافی میں نے کی ہیں اچھا اور بڑا مزہ آتا ہے ان پشتو فلم میں کام کرنے کا ارباز خان صاحب کے ساتھ شاہد خان صاحب کے ساتھ جاوید گل صاحب کے ساتھ عجب گل کے ساتھ اور جنگیر جانی صاحب محمد سواتی صاحب کے ساتھ اچھا بہت کام کیا اور بڑا مزہ آتا ہے یہ فلم لگتا ہے بہت اچھی بن رہی ہے ہاں یہ اللہ کے حکم سے وارڈ لے گی اچھی فلم ہے اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پرانے فائٹر ہیں ہم نے زیادہ تر پشتو فلموں میں کام کیا جب یہ عید پر 4 فلمیں لگیں گی تو یہ جو فلم ہے مقابلے والی فلم ہے ٹف فلم ہے اس میں سب ایکٹر ہیں اور انشاءاللہ تعالی جتنی بھی عید پر فلمیں لگیں اللہ کرے ساری سپر ہٹ آئے سپر ہٹ ہوئیں گی تو کام چلے گا یہ سب بھائی چلیں گے سب کا چولہا چلے گا کبھی فلمیں نہیں بنے گی سچے کبھی وہ ہو جائے تو ہم تو پھر بازار ہو جائیں گے سب کا رزق مطلب اسی فلم سے اللہ تعالیٰ اچھے پروڈیوسر بھیجے فلم ٹریل میں آئے تو فلمیں بنے اور پہلے دعا ہماری ہے کہ فلمیں چلیں چلے تو سامنے بنے بالکل خدا حافظ آتا ہے ڈائلاگ بولو ٹوپک سما قانون دے سڑیا ہر چا سارا کوا پر منگ سرا مکھوا پوشے